ولسی ژورنالیزم دا د ټولنې ده، یعنی د ولسی ژورنالیزم مالک ټولنه ده، خو دا په دې معنا نه ده چې ټولنه هر شی چې وغواړي وي کی دا د حق ده. ټولنه او ټولنوال باید څو ټکو ته متوجه اوسي. نن سبا تاسو ګورئ چې د یو ښه ځوان عکس به پر فیسبوک باندې نشر کړی وي، په ټویټر به نشر کړی وي، نورو برخو نور پلیټفارمونه کوم ټولنیزې خواله رسنۍ چې دي په ده به نشر کړی وي او لیکلي به وي د جنازې خبرتیا. ټول خلک به د ځوان په تصویر باندې ډېر زیات خوابدي شي، خفه به شي، په اندېښنو کې به شي، ژر به یې د کورنۍ سره اړیکه ونیسي چې څه پېښه شوې ده. خو چې لاندې وګورې وبه وایي چې دې ځوان نیا وفات شوې ده، موږ ورسره غمشریکي کوو، پلار یې وفات شوی ده، ورور یې وفات شوی ده، ورېره یې وفات شوې ده، ګاونډی یې وفات شوی ده، بالاخره موږ د سره غمشریکي کوو. صحیح ده، غمشریکي ستا حق ده، تی ورسره وکړه، خو ولې د دې ځوان په تصویر سره ستا د ډېر هغه دوستان چې دا تعقیبوي، د ده مینوال دی، د تعقیبونکي دي، هغه تا په مشکل کې واچولو. نو خبره واضحه کوه، هر شی چې لیکې واضح ولیکه. اول خو دته اړتیا نشته چې مړ یو وي تصویر د بل خپور کې، بل که خپریم نو ته همغه مړي پورې اړوند یا یوه نښه د جنازې چې د جنازې کلمې پکې وي یا داسې یو شی چې خلک په دې پوه شي چې جنازې یوه خبره ده، خو په واضحو ټکو، په لنډو الفاظو او په واضحو ټکو باید ووایي چې د پلانکي مور وفات شوې ده، 2 بجې یا 3 بجې جنازه ده. نو د یو په مرګ باندې چې وفات شوی ده صحیح ده، خلک خفه کېږي، خو د بل په تصویر باندې چې ته غلط ربط ورسره ورکوې، هلته مقابل کې خلک متاثره کېږي، د هغوی احساسات ځپل کېږي چې بالاخره ټولنه صدمه ګوري. ډېره مننه.